تازه خبر چیرته او څنګه طالب ځواکونه له پاکستانیو سره نښتي دي؟ آیا پاکستانیانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده که نه؟ بلاخوا بیا د طالبانو له کورنیو سره پاکستان څه وکړل؟ ملګرو ملتونو څه ویلي دي؟ دا او ډېرې نورې خبرې په همدې ویډیو کې در سره شریکوم. خو لومړی چینل در سره سبسکرایب کړئ او وروسته ویډیو لایک کړئ. لومړی تازه خبر دا چې د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې فرضي کرښې څیرمه د طالبانو او پاکستاني ملیشو ترمنځ نښته شوې ده. د دغه ولایت د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس خالقیار احمدزي نن یکشنبه د 28 اطلاعات وروسته د پیښې په تایید سره وویل چې بېګا شپه ناوخته پاکستاني ملیشه ځواکونو د ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند شپولې سیمه کې د طالبانو په امنیتي ګزمه ډزې کړې دي چې وروسته د دواړو لوریو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. احمدزي زیاته کړې ده په دغه نښته کې طالبانو ته ځاني تلفات نه دي رسیدلي، خو د مقابل لوري زیان په اړه یې ناخبري څرګنده کړې ده. ځایي خلکو هم د تېرې شپې رامنځته شوې نښته تاییدوي او وایي چې دواړو خواو تر څو ساعتونو یو په بل ډزې کولې. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ پاکستاني جیټ الوتکو د خوست په سپیرې ولسوالۍ او کونړ ولایتونو هوایي بمبار کړی دی چې د ښځو او ماشومانو په ګډون یې له 10 ډېرو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. او د دې ترڅنګ دا خبر چې د طالبانو یو باوري سرچینه وایي چې پاکستان د دغې ډلې د مشرانو کورونه په پاکستان کې ایثار کړي او اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته انتقال کړي. د طالبانو دغه سرچینه نه غواړي چې نوم یې خپور شي، خو زیاتوي چې له همدې امله یو شمېر طالب مشران دویم یا دریم تازه دودونه کړي دي او یو شمېر نور یې بیا وخت ناوخته پاکستان ته په رخصتي ځي او له خپلو کورنیو سره اوسېږي. د تېرو 20 کلونو راهیسې د طالب مشرانو کورونه، اولادونه او کاروبارونه په پاکستان کې دي او هلته تر ټولو ښه او پرمختللی ژوند لري. او د طالبانو له چاپلوسۍ څخه ډکه اعلامیه پاکستان ته. د ټولنیزو رسنیو کاروونکي وایي چې د پاکستان د بریدونو په اړه د طالبانو له چاپلوسۍ ډکه اعلامیه د دوی غلامي ثابتوي. سلګونه ځوانانو په خپلو ټولنیزو پاڼو باندې لیکلي دي چې د طالبانو له لورې د پاکستان د سفیر احضارول هسې ډرامه او د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل دي. ملګرو ملتونو پر افغان خاوره د پاکستان برید غندلی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې په دې بریدونو کې د ملکي وګړو پر مرګ ژوبله جدي اندېښنه ښیي. یونما زیاتوي چې په خوست او کونړ کې په دې برید کې ملکي وګړي وژل شوي دي او دوی دا پیښه په کلکو ټکو غندي. پاکستاني چورلکو تېره ورځ د کونړ او خوست په ځینو سیمو هوایي بریدونه وکړل چې د راپورونو له مخې شاوخوا 40 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي په دې بریدونو کې وژل شوي دي. افغان حکومت د پاکستان پر دې کړنه غبرګون ښودلی دی. د دغه هیواد سفیر یې احضار کړ او تازه د حکومت مرکزي ویاند ویلي دي چې د پاکستان ورته غیر قانوني اقداماتو تکرار له خورا سخت ځواب سره به مخ شي. او په پای کې همدا ویل درته لرم چې دا د پټي سر دی، پټی وروسته سرور دی. که حالت همداسې روان و له دې نیابتي اشغاله به عملي اشغال ته خبر راوړي. د هوایي بریدونو پر ځای به تورلنګي عملاً زموږ خاورې ته راوړي کرښې ته څیرمې سیمې به نورې هم لاندې کوي. د اوبو او نورو منابعو سرچینې به خپل ملکیت ګرځوي او د کلونو زور به له افغانانو وباسي. دا موږ چې کله کله ادعا کوو چې زموږ اوبه وړیا د دوی په لور روانې دي، دا ادعا به نوره نشو کولی. دوی ډېره ښه مرحله وار مخکې روان دي. لومړی ګوډاګي وروزل او افغان نظامونه یې ورباندې کمزوري کړل. دویم یې د اسلام دین مذهب او قوم په نامه افغانان وویشل. دریم یې افغانانو څخه ملي شعور واخیست او د داسې یو فکر یې ورپچکاري کړ چې هېڅکله ورباندې خپل پاکستانیان معتقد کېدی نشي. څلورم یې په نیابتي جګړه کې ښکېل کړل. پنځم یې د خپلو نیابتي سرتیرو پر لاس د نړیوالو استعماري ځواکونو په مرسته نظامونه له منځه یوړل. افغانستان یې د همدوی په وسیله خالصلا کړ او داسې شرایط یې برابر کړل چې ګوډاګي ټوله وسله پر همدې وپلوري. شپږم یې خپل نیابتیان حاکمان کړل او ترڅنګ یې په هره اداره کې ورته خپل خلک وګمارل. اووم یې هوایي بریدونه وکړل او حاکمیت یې نقض کړ. اتم به عملاً زموږ پر خاوره د تیري هوډ کوي او ځینې سیمې به تر کنټرول لاندې راوستل غواړي. نهم هڅه به کوي چې د دین، کلتور، غیرت، فرهنګ او داسې نورو نومونو او شعارونو تر نامه لاندې نور هم موږ ذلیله کړي او نړیوالو ته به نور هم وشرموي او وحشي به مو ورمعرفي کوي چې د وطن دوستۍ او ازادۍ کوم فکر رامنځته کېږي هغه به هم له منځه وړي. لسم ښه په بشپړ توان سره به ټولې سرچینې د خپل ګوډاګي رژیم په مرسته لوټوي. دا کار عملاً همدا اوس هم شروع دی، خو د دې ټولو سره دا هیروي چې ډېرو سترو امپراتوریو دا هیواد لاندې نشو کړی. نو بې پرتوګه پنجابي به یې څنګه لاندې کړي؟ پنجاب او پنجابي روزلي ګوډاګیان دې په دې ځان ښه پوه کړي چې افغانستان داسې مړی نه ده چې تاسې په دومره اسانۍ باندې تېره کړې وزمه شي. په حلق کې به مو ونښلي او تر هماغه اصلي ځایه به مو سري کړي.
په تعصب سره به یو کار بل هم وشي چې له ملا او ملایي به د خلکو زړه تور شي او په راتلونکي کې به هر ملا ته خلک د خرڅ شوي ګوډاګي په سترګه ګوري. له تاسو مننه چې ویډیو مو ولیدله. دا هم تازه پیښې او خبرونه چې تاسو په دې ویډیو کې ولیدل. سوله افغان د راتلونکو ویډیوګانو لپاره هیڅ مه هېروئ. چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او زنګوله روښانه کړئ تر څو د راتلونکو ویډیوګانو څخه مو ژر خبر شئ. تر بیا چې راګرځم نوي خبرونه درته راوړم. تاسو ته ښه وخت. الله مو مل شه.